بسم الله الرحمن الرحیم. پارین مثل سے النوع الاول بند شیری کری ابل اورس نوع اول په حروف جرا شدا و حروف جرا تشتویای داغا داس حروف تی چې اسم تا جار ورکای فقط و داغا نمغل شوی دی په حروف جرا بنده و دا وولاس دی دیکھنا تو سے یو دی وولاس حروف تی با تا کاف لام واو مصطلح نو داغا چکیم سماغی عوامل دی 91 آغا یہ دیارلا سے اقسام تقسیم کری دی پداشت پہلا قسم حروف جرا دی دغه سبق شروع شو دغه سبق په سلسله سے اس نن په حروف جرا سے په باب د ابتدا کای دا وولستی دایوی یکی بعد دیگره یو ببل مصنف مشتستا یو ارپیجانی اس نن د با ذکر دا چې دا وی تو سے پیژانی ہے چې په باشه کیمه منه پرته دی اس د با نن پہلا معنی چې دو امیشتا شای الباء للالصاق وهو اتصال الشيء بالشيء اما حقيقة نحو به داء واما مجازا نحو مررت بزيد اي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد. ترجمه تا گوشون چیه با د پورا د اتصال دو پیوسته دل چی مٹنا یوشی پر شاخدل و هو ضمیر الصاق ترجع دا و دا الصاق شدا دا اتصال پیوسته دل دیوشی اتصال الشیء پیوسته دل دیوشی دی به شیء پبل شی پر اما حقیقتا یا حقیقتا نحو لکا بهی داون لکه میش چې ویای چې په د سره بیموریدو بهی په د سره بیموریدو اس په دغه بهی شه د با ضمیر د با حرف جار چې دا دغه اشاره دو چې دغه زویشه د با چې دو با په ذریعه سره د دغه ضمیر و د دغه بل شی چې د بیموریدو ادغه په میون سے حقیقی اتصال دا بیموری په وجود سے نه لای کنا په وجود سے شاخای نو دا د بعد اتصال حقیقی مثال شو دا اهانا یو فرد یو انسان مراد ده کنا به دا مجرور چلا و اما مجازن ولیاوه اتصال دیوشی په بلشی پروی مجازن نحو لکا مررتو بزیدن تیرشنو زب زید بونده اس مصنف دغه معنی کئی آئی حرف تفسیر دا یعنی التصقا مروری پیوست شو تاگ دمو مرور مضاف الیه دی تاگ دمو پیوست شو تاگ دمو بمکانن پداسه زوی یقرب منه زیدون چې آغا نرده و زید تا ترجمه تا یو ځل بیا وجون سیه بعد پورا ده پیوست دل شاخ دل اردو سے چیمٹنا پیوست ہو جانا باب دایوا مانا دو پہلا مانا یہ داغا دو الصاق بیشتر سوی په ترکیب سے چکلا داغا بند تیرشی بے چکیم زوی شه بابی به وجه با تخفل نوم ورکای چې باب بای جارا برای الصاق بای جارا برای استغانت لکه په بسم الله شمه چې ویلی وا نو دا د باشه د خپل یو معنا پرتا دو بای جارا شه الصاق بعد پورا د الصاق تو ودا اتصال دی یوشیدا او بل شي پره یا حقیقتا لکه میش چې دا ویای چې بهی دا اون په د پره بیموری دو د بیموری د پره پیواسته دو کنه و اما ولیا مجازن لیا دا اتصال دیوشی په بل شي پره مجازن وی حقیقتا نوی
خو د دې جدایي دومره معاملې وي چې هغه د معاملې جدایي په وجه موږ هغه دوه شیان نږدې سره وویلي. لکه نحو مررتو بزیدن، زه په زید باندې تیر شلم. اس دغه باشه حقیقی د الساق معنا نه دو پرته. حقیقی الساق معنا خدای چې موجود و د زید وجود شراګړ روشي دا معنا خو نه دو. نه زید کیس پرېت وی چې ز قدم پرده چې ز په د باندې تیر شم، نه دغه معنا دا وی مشتو سه ژبه داسې دو. دا د ژبه محاوره او تویی یا روزمره چې زید یو زوی نوستا یا د زید کیر څنګه زنه نږدې تیر شنه بعضو کاسې کوی چې ته په کیمال یار راغله زو ته یې چې په زید باندې ارته شله. مررتو بزیدن دا معنا دو یعنی اس دغه سے هغه د مو وجود چې کیم وی هغه د کلی سره خو پیوست نه وی کنه، خو د کلی سره آس پاس ز تیر شله. دغه دا معنا دو. نحو مررتو بزیدن لکه میشته ویای چې مررتو بزیدن اس دا مررتو دای د فعل ول مثال شکنه چې فعل په یو شی پرې پیوست شي. هغه داسې مثال وکړو و چې بیماری په یو شی پرې پیوسته شي، هغه ول د پهلا مثال شه. ٹھیک شله؟ یعنی اسم چې په یو شی پرې پیوست شي لکه به دا اون. اچھا اس مررتو بزیدن دغه معنا مصنف کئی التصقا نزدیک واقعہ ہو گئی میری گزر مکان ایسے مکان پر یقرب منہ زیدن جو زید کے قریب تھا. دا سے زوی سره نږدې زه تیر شلم چې زوی نږدې و زید ته. پیشنو سب ترجمه ترکیب تغویر سی الباء مبتدا للالصاق لام حرف جار الصاق مصدر دای مجرور جار مجرور و تشبیه خو متعلق کیږي نو چې متعلق کیږي ظرف لغو موجود نو دا ظرف مستقر میرو ته وبوسی ثابتون به ویلو وبوسی چې مبتدا یا مرفوع وي و خبر یا مرفوع وي چې بل لفظي عامل په داخل نه بیا و په دغه ابتدا عمل کړای مبتدا و مرفوع وي و خبر یا مرفوع وي به مين ثابتون للالصاق تقدیر د عبارت وشي الباء ثابت للالصاق. دا باچ دو دا وست دانوی چې دا باغو خالی به دغه نه مبتدا څنګه جوړ شو نه هغه به حرف تا ودا چې لیکلی دی په د عبارت شه الباء دا یې نوم ده. لکه یو ګوره احمد علی لفظ ده. احمد علی لفظ مشتو سپادری رجسٹر شالی کلا ده او یو د احمد علی ذات ده. ذات یې دا وینوسته چې دا کتاب یې نیولا ده و یو اسم دا چې اسم یې پکې ته اخري رجسٹر شلی کلا دا نو هغه باچ دو ابا هغه ذات د حرف تا او دا البا او چې دو دا نوم دا دا نوم د هغه روشه اس چې نوم شي اسم مبتدا کې دای شي کنه چې په دا پیشي چې دا با مبتدا ویل شلا دا هغه حرف نه دا مبتدا حرف خو نشي مبتدا کېدل دا د هغه نوم دا دا د هغه نوم دا اسم دا شاباش ځکه دا مبتدا واقع شو. ثابت للالصاق به ثابتون صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل چې اوه راجع وي الباء او دا ٹھیک ثابتون صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل سره د خپل متعلق دا شبه جمله خبر شو مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه. واو حرف عطف هو دا یا مبتدا. اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا و اما مجازا دا به اسم مشتو سے دا جمله ضرور دوسی دا نحو ول دوی جمله چې دی نحو به داء و دا بلا جمله نحو مررت بزیدن دا مثالی نه دی دا میش فعل حال پرېږ دی نو اس جمله ته ورونسی و هو واو حرف عطف هو مبتدا اتصال مصدر د باب افتعال و اتصال الشیء مصدر د باب افتعال و ګوري مضاف تا الشیء دا الشیء مضاف الیه دا ٹھیک شلا
او بیا د په جمله باندې چې مخشه تیر شي بیا میشته دا غرسي چې دا اتصال کیفیتی نشای چې لیاوی دای حقیقتاً اتصال وی ولیاوی مجازان وی اس دا اتصال چې دا نو د دغه اتصال په دغه شی درې نومونه شل یو خدا چې مصدر د باب افتعال یو دا چې په جمله شی د مقام د مضاف تا ولې چې الشیء ابتدای مضاف تا و دریام نوم د درشه ممیز ولې چې په حقیقتاً و مجازن په دغه سره تمیز شو ده چې دا اتصال چې دا پیوستې دل دا ویلیا داسې پیوست وي لکه دا بیماری چې په وجود شنه نه وجود پر راخی ولیا داسې پیوستې دل وي چې د اخشي سره به نږدې یغه چې نږدې تیرې دل نږدې د یو شي سره د بل شي نږدې پوته کېدل نو اوی مجازان وي نو دا د اتصال تمیز شو اس اتصال مصدر مضاف ممیز الشیء مضاف الیه بالشیء جار مجرور دا و متعلق کئی مشتو سے اتصال مصدر پرے جار مجرور فعل پیرا متعلق کیږي او مصدر پیرا متعلق کی ٹھیک شلا او چاکیمو یغدی اسم فاعل دا اسم مفعول دا اسم تفضیل دا صفات مشبہ اغه پرا یکیږي خو کچره فعل پر دای یو جار مجرور متعلق شي به اغه نه جمله جوړیږي او چې شبه فعل پر دای متعلق شي به انا شبه جمله جوړیږي تاکي سبز دلاري نو داغه اتصال پر چې دای متعلق شي کنه به ودا شبه جمله وي اس بشای خو متعلق الاتصال پر اما برای تفصیل چې دا اتصال چې دا داخل یا حقیقتاً دا ولیا مجازاً دا اما سره تفصیل کوي اما برای تفصیل حقیقتاً معطوف علیه واو عاطفه اما بیا د مخش غنده برای تفصیل مجازاً معطوف علیه سره د خپل معطوف دا تمیز شو د ممیز چې هغه اتصالو اس اتصال مصدر مضاف ممیز سره د خپل مضاف الیه تمیز او د خپل متعلق دغه شبه جمله شلا و خبر ش مبتدا مش جوړ کړو هوا اس هوا مبتدا سره د خپل خبر جمله اسمیه خبریه دا خوشلا اس و نحو وغلی نحو دا نحو چې چیرې سي داغه به میشتو سه مضاف وغلی جمله چې چیرې یار سي به داغه مضاف وغلی دا لازم الاضافات شایده نحو مضاف به جار مجرور داغه بیا میشتو سه یو ثابتون وتوخلی ثابتون مقدر ٹھیک شلا به ثابتون مقدر پر ودا متعلق شي هغه به تشای شي خبر مقدم ویلې چې د جار مجرور چې پکې مې حصے شي روشي هغه نو میشتو سه خبر جوړای ظرف لغو میشتو سه ویلې کنه چې ظرف لغو نه لیا خبر جوړېږي لیا حال جوړېږي لیا صفات لیا صفات خبر ولیا حال نو اس خو نحو مضاف شو نو اس وی دغه شمیش جمله اسمیه جوړای به هغه ته د نحو اضافات وشي به ا جمله اسمیه د نحو د پورا مضاف الیه شي به دا خبر مقدم داء مبتدا مؤخر سره د خبر مقدم دا مضاف الیه جمله اسمیه مضاف الیه د نحو اس نحو مضاف سره د خپل مضاف الیه دا بیا خبر شو د مبتدای محذوف چې هغه دا مثالو نو دا یو ترکیب شو چې په مبتدا خبر جمله اسمیه باندې ترکیب کوي چې خبر مبتدای محذوف او توبه سے مثالو او دوام ترکیب کې دا څه دا چې نحو میش جمله جوړه کړه اس دغه میش مفعول به جوړای د اعنی فعل مقدر ده پورا
نو اغنی نحو به داء بیا به اغنی فعل سره د فاعل او سره د مفعول به جمله فعلیه خبریه. نحو مررت بزیدن دا دوا نحو چه دو نحو مضاف مررت فعل با فاعل بزیدن جار مجرور متعلق شل و مررت فعل پره مررت فعل سره د فاعل سره د مررت فاعل سیکتا تو شابشتا مضمومه بزیدن دا متعلق شل و مررت فعل پره مررت فعل سره د فاعل سره د خپل متعلق داغا شبه جمله شلا که جمله شلا دا جمله شلا ویل جمله شلا فعل دا او کچره مصدر پیره وا به وتشای وا شبه جمله وا شاباش نو دا جمله فعلیه خبریه او مضاف الیه د نحو مضاف سره د مضاف الیه هغه د مخشغونده دا خبر او د مبتدا محذوف چې هغه مثاله ده مثاله مضاف الیه مبتدا سره د خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه او به ترکیب ثانی چې دا جمله چې مشته حاصله شلا مضاف الیه دا میز مفعول به جوړای دی اعنی فعل دی پورا نو د صورت سره اعنی فعل سره د فاعل سره د مفعول به جمله فعلیه خبریه روشي دښلا شاهدا یو وړي چې جمله وبلا ورویای چې به د الساق ولا سبق پیراشي اچھا از دا سمرا جمله چې روغلا وهو اتصال الشيء بالشيء اما حقيقة نحو اما حقيقة او مجازا نحو به داء ونحو مررت بزيد دا غنده جمله شلا دا مفسر اسم مفعول چې تفسیر یې غوښتل شو دا تفسیر وې کېږي صيغه ده اسم مفعول سره ای حرف تفسیر التصق فعل صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم مرور مضاف یا ضمیر متکلم مضاف الیه مروری مضاف الیه دا فاعل د التصق بمکان جار مجرور دا متعلق چی په التصق فعل پره اس یوا قاعده میں ابلغت ویلی وانن بیادین پښه روغلا بمکانن بند تنوین دا نکرا دا مکانن لفظ نکرا دا نکرا نه بعد چې فعل روشي به نکرا سنوم وی وا فعل به تشای وی نکرا نه بعد چې فعل روشي نکرا و موصوف وی و فعل وی صفات وی نو به مکانن با حرف جار مکانن موصوف یقرب فعل اس موصوف پرېږ دا په خپل زوی فعل ته لوټ شای چې صفات ځنه جوړ شي یقرب فعل مضارع معلوم ضمیر یہ فاعل منه جار مجرور دا متعلق شل په یقرب فعل پرې زید یقرب فعل دا فعل سره خو فاعل په واسط چاري کنه او دغه شی د جار مجرور د وجنه فصل په شروع ولا دا زیدون یې لشکې ځنه جلا کړه دا منفصل کړه دا او دا زیدون د یقرب فاعل لا ضمیر ونه په شو خلی یقرب فعل منه جار مجرور دا متعلق شل په یقرب فعل پر زیدون فاعل د یقرب فعل سره د فاعل سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه صفات شه د مکانن نکره د قرای چا موصوف سره د صفات دا مجرور د باجار جار مجرور و متعلق کېږي په التصق فعل پره التصق فعل سره د مروري چې فاعل لا و سره د خپل متعلق چې هغه مش به مکان یقرب منه زیدون جوړ کړو نو التصق فعل سره د خپل فاعل سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه شلا و تفسیر شد جمله مفسره